بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين له هغه چانه به غټ ظالم بل څوک وي چې پر الله دروغ وتړل او کله چې مخې ته د رښتیا خبره یعنی قرآن راغی نو هغه ته د دروغو نسبت وکړ. آیا د دغسې کافرانو لپاره په دوزخ کې استوګنځی نشته؟ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. او کوم سړی چې رښتینولي یې راوړه او کوم کسانو چې هغه رښتینی وګاڼه همغوی له عذاب نه په څنګ کیدونکي دي. هغو ته به د خپل پروردګار په وړاندې هر څه ورکړی شي چې هغوی یې هیله وکړي. دغه د نیکي کوونکو بدله. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. ترڅو کوم ډیر ناوړه عملونه چې هغوی کړي وو الله هغه د هغو له حسابه وغورځوي او کوم ښه عملونه چې هغوی وکړل د هغو په لحاظ سره به هغوی ته اجر ورکړي. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. ای پیغمبره آیا الله د خپل بنده لپاره کافی نه دی؟ دوی له هغه نه پرته له نورو څخه تاویروي په داسې حال کې چې الله چې څوک په ګمراهۍ کې وغورځوي د هغه لپاره کوم لارښوونکی نشته او چاته چې هغه هدایت وکړي د هغه ګمراه کوونکی هم څوک نشته. آیا الله برلاسه او غچ اخیستونکی نه دی؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. کتلو دوی نه پوښتنه وکړي چې ځمکه او اسمانونه چا پیدا کړي دي نو دوی به پخپله ووایي چې الله. دوی ته ووایه کله چې حقیقت دا دی نو ستاسې څه ګمان دی چې که الله ماته څه زیان رسول وغواړي نو آیا ستاسې دغه معبودان چې له الله نه پرته یې بولئ ما به د هغه له رسول شوي زیان څخه وژغوري؟ یا که الله پر ما باندې مهرباني کول وغواړي نو آیا دوی به د هغه د رحمت مخنیوی وکړی شي؟ نو دوی ته ووایه چې زما لپاره همدا الله کافي دی. توکل کوونکي پر همغه توکل کوي. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. دوی ته په صراحت سره ووایه چې ای زما قومه تاسې په خپل ځای خپل کار کوئ زه به خپل کار کوم
ډیر ژر به تاسو ته معلومه شي چې پر چا باندې رسوا کوونکی عذاب راځي او چاته هغه سزا ورکول کیږي چې هیڅکله ایسته کیدونکې نه ده. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. ای پیغمبره، موږ د ټولو انسانانو لپاره دغه برحق کتاب پر تا نازل کړی دی. نو څوک چې سمه لاره غوره کړي د ځان لپاره به یې غوره کړي او څوک چې منحرف شي د هغه د انحراف و بال به پر همغه وي. ته د هغه مسؤول نه یې. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هغه هم دغه الله دی چې د مرګ په وخت کې ساګانې اخلي او څوک چې لا تر اوسه پورې نه دی مړ شوی د هغه روح په خوب کې قبض کوي. بیا چې هغه د مرګ فیصله په چا باندې نافذوي هغه ساتي او د نورو ساګانې تر یو ټاکلي وخت پورې بیرته لیږي. په دې کې غټې نښانې دي د هغو کسانو لپاره چې غور او فکر کوونکي دي. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. آیا له هغه خدای نه پرته دوی نور سپارښت کوونکي نیولي دي؟ دوی ته ووایه آیا هغوی به شفاعت وکړي که د هغو په واک کې هیڅ هم نه وي او پوهه هم ونه لري؟ ووایه شفاعت په ټوله معنا د الله په واک کې دی. د اسمانونو او ځمکې د پاچاهۍ مالک همغه دی. بیا د همغه لوري ته تاسې ورګرځول کیدونکي یاست. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. کله چې یوازې د الله یادونه کیږي نو پر آخرت باندې د ایمان نه لرونکو زړونه په درنېدو شي او کله چې له هغه پرته د نورو یادونه کیږي نو په ناڅاپي ډول هغوی له خوښۍ نه غوړېږي. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. وای خدایا د اسمانونو او ځمکې پیدا کوونکیه په پټ او ښکاره باندې پوهېدونکیه همدا ته به د خپلو بندګانو په منځ کې د هغه شي فیصله وکړي چې هغوی پکې اختلاف کوي. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. کله دغه ظالمانو سره د ځمکې ټوله شتمني هم وي او همدومره نوره هم نو دوی به د قیامت له ناوړه عذاب نه د خلاصون لپاره په فدیه کې د هر څه ورکولو لپاره چمتو شي. هلته به د الله لخوا د هغو مخې ته هغه څه راشي چې هغوی هیڅکله د هغه فکر نه دی کړی.
وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. هلته به د خپلې ګټې ټولې ناوړه نتیجې هغو ته څرګندې شي او همغه شی به ورباندې مسلط شي چې دوی ورپورې مسخرې کولې. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. همدغه انسان چې کله ستونزې ورته ورسیږي نو موږ بولي او کله چې موږ د له خپل لوري نه د نعمت په ورکولو سره نازو نو وایي چې دا خو ماته د علم پر اساس راکړل شوي دي. نه بلکې دا ازمویښت دی خو له دوی نه زیاتره خلک نه پوهیږي. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. همدغه خبره له دوی نه مخکې تیر شو خلکو هم کړې ده خو څه چې هغوی ګټل هغه د هغوی هیڅ په دردو نه خوړل بیا هغوی د خپلې ګټې ناوړه نتیجې وزغملې. فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. او له دغه خلکو نه هم چې څوک ظالمان دي هغوی به ډیر ژر د خپلې ګټې ناوړه نتیجې وګالي نو دوی ته د دوی د بدو عملونو سزا ورسېده. دوی زموږ عاجزونکي نه دي. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. او آیا دوی ته معلومه نه ده چې د الله چاته خوښه شي روزي پراخوي او چاته چې خوښه شي تنګوي؟ په دې کې نښانې دي د هغو کسانو لپاره چې ایمان راوړي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ای پیغمبره هغو بندگانو ته مې ووایه کومو کسانو چې پر خپلو ځانونو باندې تیری کړی دی د الله له رحمت نه مه ناهیلي کیږئ. په یقیني ډول الله ټولې ګناوې بخي هغه خو بخونکی مهربان دی. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. راوګرځئ د خپل پروردګار خواته او امرمنونکي شئ د هغه مخکې له دې نه چې پر تاسې عذاب راشي او بیا له هیڅ لوري نه درته مرسته ونشي رسېدلی. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون.
او د خپل پروردګار د لیږل شوي کتاب د ډیره غوره اړخ مطابقت غوره کړئ مخکې له دې نه چې پر تاسې ناڅاپي عذاب راشي او تاسې خبره هم ونه اوسئ. أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. دا سینه چې وروسته څوک وایي چې افسوس زما پر هغه تقصیر چې ما د الله په شان کې وکړ بلکې برعکس زه خو په ملنډو وهونکو کې شامل وم یا وایي کاش کې الله ما ته هدایت کړی وای نو زه به هم له پرهیزګارانو څخه وم یا د عذاب په لیدلو سره وایي کاش کې ما ته یو بل فرصت په لاس راشي او زه هم د ښه عمل له کوونکو څخه شم. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. او په هغه وخت کې ورته دا جواب ورکړای شي ولې نه تا ته زما آیاتونه راغلیو بیا تا هغه دروغ وګڼل او تکبر دې وکړ او ته له کافرانو څخه وې. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. نن چې کوم کسانو پر خدای دروغ تړلی دي د قیامت په ورځ به ته هغوی ووینې چې مخونه به یې تور وي. آیا په دوزخ کې د تکبر کوونکو لپاره ځای نشته؟ وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. د دې برعکس کوم کسانو چې دلته پرهیزګاري کړې ده د هغو د بریالیتوب د اسباب العمل به الله هغوی ته نجات ورکړي هغوی ته به نه څه آفت ورسیږي او نه به هغوی غمجن وي. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الله د هر شي هستونکی دی او همغه د هر شي ساتونکی دی. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. د ځمکې او اسمانونو د خزانو کلیګانې له همغه سره دي او کوم کسان چې د الله په آیاتونو باندې کافران کیږي همغوی په زیان کې غورځېدونکي دي. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ای پیغمبره دوی ته ووایه نو ای جاهلانو تاسې له الله نه پرته د کوم بل چا د بندګۍ کولو لپاره ماته وایاست؟ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. دا خبره باید ته هغو ته په ډاګه څرګنده وکړې ځکه چې تا ته او له تا نه مخکې تېر شوو ټولو پیغمبرانو ته دغه وحی لیږل شوې ده چې که تا شرک وکړ نو ستا عمل به بابیزه یعنې ضایع شي او ته به په زیان کې لوېدلی اوسې. له دې کبله ای پیغمبره
ته یوازې د الله بندگی وکړه او له شکر کوونکو بندگانو څخه شه. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. دوی هغه چې د الله قدر ونه کړ لکه څنګه چې د هغه د قدر کولو حق دی. د هغه کامل قدرت خود داسې دی چې د قیامت په ورځ به ټوله ځمکه د هغه په قبضه کې وي او آسمانونه به د هغه په ښي بلا کیفه لاس کې نغښتل شوي وي. پاک او لوړ دی هغه له هغه شرک نه چې دوی یې کوي. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. او په هغه ورځ به په سوریانې شپېلۍ کې پوکړی شي او هغه ټول چې په آسمانونو او ځمکه کې دي مړه به راوغورځېږي پرته له هغو چې الله د هغو ژوند غواړي. بیا به یو بله شپېلۍ پوکړی شي او په ناڅاپي ډول به ټول راپاڅېږي ګوري به. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. زمکه به د خپل پروردگار په نور سره ځلانده شي. د عملنامو کتاب به کیښودل شي. پیغمبران او ټول شاهدان به را حاضر کړای شي. د خلکو په منځ کې به له حق سره سمه فیصله وکړای شي او پر هغو به هیڅ ظلم نه وي. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. او هر چاته به هر څه عمل چې کړی و د هغه پوره بشپړه بدله ورکړی شي. خلک چې هر څه کوي الله پرې ښه پوهیږي. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. دغه فیصله وروسته هغه کسان چې کافر شوي وو ډله ډله به د دوزخ خواته وشړل شي تر دې پورې چې کله هغوی هلته ورسیږي نو د هغه دروازې به پرانستل شي او د هغه ساتونکي به هغو ته ووایي چې آیا تاسې ته ستاسې له خپلو خلکو نه داسې پیغمبران نه راغلي چې هغو تاسې ته ستاسې د پروردګار آیتونه ورولي وي او تاسې له دې خبرې نه ویرولي یاست چې یو وخت به تاسې دغه ورځ هم وینئ؟ هغوی به ځواب ورکړي هو راغلي وو خو د عذاب فیصله پر کافرانو تطبیق شوه. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. دوی ته به وویل شي ننوځئ د دوزخ په دروازو کې دلته اوس ستاسې همیشنۍ استوګنه ده ډېر بد استوګنځای دی دا د متکبرانو لپاره. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا
حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. او کوم کسانو چې د خپل پروردګار له نافرمانی نه ډډه کوله هغوی به ډلې ډلې د جنت خواته بوتلل شي تر دې پورې چې کله هغوی هلته ورسیږي او د هغه دروازې به لا د مخه پرانستل شوي وي نو د هغه منتظمین به هغو ته ووایي چې سلام دې وي پر تاسې ډېر ښه اوسېدلی پاک یې ننوځئ په دې کې د تل لپاره. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. او هغوی به ووایي شکر دی د هغه خدای چې له موږ سره یې خپله وعده رښتینې کړه او موږ د ځمکې وارثان وګرځولو اوس چې موږ په جنت کې هر چیرته وغواړو خپل ځای جوړولی شو نو ډېر ښه اجر دی د عمل کوونکو لپاره. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. او ته به وګورې چې په رښتیا د عرش چار پیره حلقه جوړې شوې د خپل پروردګار ثنا ویونکې او پاکي بیانوونکې به وي د خلکو په منځ کې به له حق سره سمه فیصله صادره کړی شي او غږ به وشي ثنا ستاینه ده د عالمیانو د پروردګار لپاره. د مؤمن مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 40مه سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده 85 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. حمیم د دغه کتاب نازلیدل د الله لخوا دی چې برلاسی دی په هر څه باندې پوهیدونکی دی د ګناه بخونکی او توبه قبلونکی دی سخت سزا ورکوونکی او ډیر د فضل خاوند دی له هغه پرته هیڅ معبود نشته د همغه لوري ته د ټولو ورګرځېدل دي. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. د الله په آیاتونو کې جګړې نه کوي مګر یوازې هغه کسان چې هغوی کافر شوي دي. له دې وروسته دې د نړۍ په هیوادونو کې د هغو ګرځېدل را ګرځېدل تا په څه فریب کې وانه چوي. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. لدوی نه مخکې د نوح قوم هم حق ته د دروغو نسبت کړی دی او له هغو نه وروسته ډیرو نورو ډلو هم دغه کار کړی دی. هر قوم پر خپل پیغمبر باندې حمله وکړه تر څو چې هغه ونیسي. هغوی ټولو د باطل په وسیلې سره د حق د مغلوب ښودلو هڅه وکړه خو په پای کې ما هغوی ونیول. نو وګوره چې زما عذاب څنګه سخت و.
وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. په همدې ډول ستا د پروردګار دا فیصله هم پر ټولو هغو کسانو باندې تطبیق شوې ده چې د کفر مرتکب شوي دي، چې هغوی دوزخ ته تلونکي دي. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. د الهي عرش حامل پرښتې چې د عرش شاوخوا حاضرې اوسېږي ټولې د خپل پروردګار له ثنا ستاینې سره د هغه پاکي بیانوي. هغوی پر هغه ایمان لري او د مؤمنانو په حق کې دعا کوي. هغوی وایي ای زموږ پروردګاره، ته په خپل رحمت او په خپل علم سره پر هر شي باندې خور شوی، نو هغو کسانو ته بخښنه وکړه او د دوزخ له اوره یې وژغوره چې هغوی توبه ویستلې ده او ستا لاره یې غوره کړې ده. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. ای زموږ پروردګاره، او هغو جاودانی جنتونو ته داخل کړه چې تا د هغو وعده له هغو سره کړې ده، او د هغو له مور پلار او میرمنو او اولادونو څخه چې څوک صالحان وي هغوی هم له هغو سره یو ځای هلته بوزه. ته بېشکه قادر مطلق او د حکمت څښتنې او وژغوره هغوی له بدیو نه. تا چې څوک د قیامت د ورځې له بدیو نه وژغوره پر هغه دې لوی رحم وکړ. همدغه ستر بریالیتوب دی. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. کوم کسان چې کافران شوي دي د قیامت په ورځ به هغو ته په آواز کولو وویل شي نن چې تاسې څومره سخت خپل ځان ته په غوسه کیږئ، الله له دې نه زیات پر تاسې هغه وخت په غوسه کیده چې تاسې ایمان ته رابلل کیدئ او تاسې انکار کوئ. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. هغوی به ووایي ای زموږ پروردګاره، تا په رښتیا سره موږ ته 2 ځله مرګ او 2 ځله ژوند را کړی دی. اوس موږ په خپلو ګناهونو باندې اعتراف کوو. آیا اوس له دې ځایه د وتلو هم څه لاره شته؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. جواب ورکړ شي دغه حالت چې تاسې پکې اخته یې له دې امله دی چې کله یوازې د الله خواته بلنه کېدله نو تاسې نه منله، او کله چې له هغه سره نور یو ځای کېدل نو تاسې منله. اوس فیصله د لوی او لوړ خدای په لاس کې ده. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. ما غزات دی چې تاسې ته خپلې نښانې درښیي او له آسمانه ستاسې لپاره روزي نازلوي،
خو د دغو نښانو په لیدلو سره پند یوازې همغه څوک اخلي چې د الله لوري ته رجوع کوونکی وي. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. نو ای رجوع کوونکو همغه الله وبولئ د هغه لپاره د خپل دین په خالص ګرځولو سره اگر که ستاسې دغه کار د کافرانو هر څومره بدی سي. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. هغه د لوړو درجو خاوند عرش څښتن دی. له خپلو بندګانو نه په هر چا باندې چې وغواړي په خپلو حکم سره وحی نازلوي تر څو چې هغه د ملاقات له ورځې نه خبردار کړي. هغه ورځ چې ټول خلق بې پردي وي له الله نه به د هغو هیڅ خبره هم پټه نه وي. په هغه ورځ به په لوړ آواز پوښتنه وشي نن پاچایي د چا ده؟ ټول مخلوق به غږ وکړي د یو قهار خدای. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وبویل شي نن به هر چاته د هغې ګټې بدله ورکړه شي چې هغه کړي وي. نن به پر هیڅ چا څه ظلم نه وي او الله په حساب اخیستلو کې ډیر ګړندی دی. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ای پیغمبره دوی له هغې ورځې نه وډار کړه چې رانږدې شوې ده کله چې له ډېرې غوسې زړونه خولې ته راغلي وي او خلک غلي ولاړ وي. د ظالمانو به نه کوم خواخوږی دوست وي او نه کوم سپارښتګر چې خبره یې ومنله شي. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الله آن د سترګو په خیانت باندې پوهیږي او آن په هغه راز باندې پوهیږي چې سینو پټ ساتلی دی. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. او الله بل حق سره سم فیصله وکړي. پاتې شول هغه چې دغه مشرکان له الله نه پرته بولي هغوی د هیڅ شي فیصله کوونکي هم نه دي. بشکه همدا الله د هر څه اوریدونکی او لیدونکی دی. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. آیا دوی کله په ځمکه کې ګرځېدلي نه دي چې دوی د هغو خلکو عاقبت لیدلی وای چې له دوی نه مخکې تیر شوي دي؟ هغوی له دوی نه زیات قوي وو او له دوی نه زیاتې قوي نښې نښانې په ځمکه کې پریښي دي. خو الله د هغو پر ګناهونو هغوی ونیول او له الله نه د هغو ژغورونکی هیڅوک نه و. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب.
له دې امله د هغوی دغه عاقبت شو چې هغو ته د هغو پیغمبران له ښکاره آیاتونو سره راغلل او هغوی یې له منلو نه انکار وکړ. په پای کې الله هغوی ونیول. په یقیني ډول هغه د ډیر قوت خاوند او په سزا ورکولو کې ډیر سخت دی. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. من موسی فرعون هامان او قارون ته له خپلو نښانو او د ماموریت له څرګند سند سره ولیږل، خو هغوی وویل کوډګر دی، ډیر دروغجن دی. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. بیا کله چې هغه زموږ لخوا هغوی ته حق دین راوړ، نو هغوی وویل د کومو کسانو چې ایمان راوړی له ده سره ملګري شوي دي د هغو ټولو زامن ووژنئ او لوڼې یې ژوندۍ پرېږدئ. خو د کافرانو دسیسه ناکامه شوه. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. یوه ورځ فرعون خپلو درباریانو ته وویل ما پرېږدئ زه موسی وژنم او دی د خپل پروردګار ته غږ کړي. زه ویریږم چې دی به ستاسې دین بدل کړي یا به په هیواد کې فساد راولاړ کړي. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. موسی وویل ما خو د هر هغه متکبر په مقابل کې چې د حساب پر ورځ ایمان نه لري خپل پروردګار او ستاسې پروردګار ته پناه وروړې ده. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. په دې وخت کې له آل فرعون څخه یو مؤمن سړی چې خپل ایمان یې پټ کړی و غږ وکړ تاسې یو سړی صرف په دې اساس وژنئ چې هغه وایي زما پروردګار الله دی؟ په داسې حال کې چې هغه ستاسې د پروردګار لخوا تاسې ته له معجزو سره راغلی. که هغه دروغجن وي نو د هغه دروغ به پخپله پر همغه ور واوړي، خو که هغه ریښتونی وي نو د کومو هولناکو نتیجو نه چې هغه تاسې ویروي له هغو نه خو به یو څه پر تاسې ارومرو راشي. الله داسې یو چاته هدایت نه کوي چې له حده تیریدونکی او ډیر دروغجن وي. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ای زما قومه نن له تاسې سره پاچاهي ده او په ځمکه کې تاسې برلاسي، خو که د خدای عذاب پر موږ راغی نو بیا څوک دی چې له موږ سره مرسته وکړای شي؟ فرعون وویل زه خو تاسې ته همغه رایه درکوم چې ماته مناسبه ښکاریږي او زه د همغې لارې په لوري تاسې ته لارښوونه کوم چې سمه ده. وقال الذي آمن يا قوم إني
أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. هغه سړي چې ایمان راوړی وی ویل ای زما قومه زه ویریږم چې نه چیرته پر تاسې هغه ورځ راسي چې له دې نه مخکې په ډیرو ډلو باندې راغلې ده لکه څنګه ورځ چې د نوح پر قوم او عادیانو او سمودیانو او له هغو نه وروسته قومونو باندې راغلې وه او حقیقت دا دی چې الله پر خپلو بندګانو د ظلم هیڅ اراده نه لري. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. ای قومه زه ویریږم چې نه چیرته پر تاسې د فریاد او سرټکونې ورځ راشي هغه وخت چې تاسې یو بل ته غږ وکړئ او په تیښته تیښته وګرځئ مګر په هغه وخت کې به له الله نه څوک ژغورونکی نه وي. رښتیا دا ده چې الله چې څوک ګمراه کړي هغه ته بیا هیڅوک لارښوونکی نه وي. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. لدينا مخکې یوسف تاسې ته له بیاناتو یعنې معجزو سره راغلی و خو تاسې د هغه د راوړې لارښوونې لخوا په شک کې وغورځېدلی. بیا کله چې هغه وفات شو نو تاسې وویل اوس به الله هیڅکله کوم پیغمبر ونه لیږي. په همدې ډول الله ټول هغه کسان په ګمراهۍ کې اچوي چې له حده تېرېدونکي او شکي وي. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. او د الله په آیاتونو کې جګړې کوي بې له دې چې هغو ته کوم سند یا دلیل راغلی وي. دغه کړنلاره د الله او د مؤمنانو په نزد سخته کرکجنه ده. په همدې ډول الله د هر متکبر او جبار په زړه مهر لګوي. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. فرعون ویل ای هامانه زما لپاره یو لوړه ماڼۍ جوړه کړه ښایي ځینو وسایلو ته ورسېدی شم آسمانونو ته د ختلو وسایل او د موسی خدای لږ ووینم ما ته خو دغه موسی دروغجن ښکارېږي. په دې توګه د فرعون لپاره د هغه بدعملي ښایسته کړای شوه او هغه له سمې لارې نه منع کړای شو. د فرعون ټولې دسیسې د هغه د خپلې تباهۍ په لاره کې په کار واچول شوې. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. هغه سړي چې ایمان راوړی وویل ای زما قومه زما خبره ومنئ زه تاسې ته سمه لاره ښیم. يا قوم إن
إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. ای قومه دغه دنیوي ژوند خو څو ورځې دی د تل تر تله استوګنې ځای خو آخرت دی. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. څوک چې بدی وکړي هغه ته به همغومره بدله ورکړای شي څومره چې هغه بدی کړی وي، او څوک چې ښه عمل وکړي که هغه نارینه وي او که ښځه په دې شرط چې هغه مؤمن وي دغسې ټول خلک به جنت ته داخل شي چې هلته به هغو ته بې حسابه روزي ورکړای شي. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. ای قومه ښه نو دا څه پیښه ده چې زه خو تاسې د خلاصون خواته رابولم او تاسې ما د اور خواته بولئ. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. تاسې ما ته د دې خبرې بلنه راکوئ چې زه له الله نه انکار وکړم او له هغه سره هغه هستۍ شریکې وګڼم چې زه یې نه پیژنم، په داسې حال کې چې زه تاسې د برلاسي بخونکي خدای خواته بولم. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. نه حق دا ده او د دې پر خلاف نشي کېدی. د کومو خواته چې تاسې ما بولئ د هغو لپاره نه په دنیا کې څه بلنه شته او نه په آخرت کې، او زموږ ټولو ورګرځېدل فقط د الله خواته دي او له حده تیری کوونکي اور ته تلونکي دي. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. نن چې زه څه وایم ډېر ژر به هغه وخت راشي چې تاسې به هغه در یاد کړئ او خپله معامله زه الله ته سپارم، هغه د خپلو بندګانو د کړو ښه لیدونکی دی. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. په پای کې هغو کسانو چې ډېرې ناوړه دسیسې د هغه مؤمن پر ضد په کار واچولې الله له هغو ټولو نه هغه وساته او د فرعون ملګري په خپله په ډېر بد عذاب کې راګیر شول. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. د دوزخ اور دی چې هغه ته سهار او ماښام هغوی وړاندې کول کیږي، او کله چې د قیامت ساعت راشي نو امر به وشي چې آل فرعون ډیر سخت عذاب ته ورننه باسي. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ.
نو لږ هغه وخت یاد کړه چې دوی به په دوزخ کې یو له بل سره جګړه کوونکي وي. په دنیا کې چې کوم کسان کمزوري وو هغوی به تکبر کوونکو ته وایي چې موږ ستاسې تابع وو. اوس آیا دلته به تاسې د دوزخ د اور له کړاو څخه څه لږ ډېر موږ وژغورئ؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. هغه تکبر کوونکي به ځواب ورکړي چې موږ ټول دلته په یو حال کیو او الله د بندگانو په منځ کې فیصله کړې ده. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. بیا به په دوزخ کې دغه لویدلي کسان د دوزخ د چارو موظفینو ته ووایي له خپل پروردګار نه وغواړئ چې زموږ په عذاب کې فقط د یوې ورځې تخفیف راولي. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. هغوی به پوښتنه وکړي آیا تاسې ته ستاسې پیغمبران له روښانو نښانو سره نه وو راغلي؟ هغوی به وایي هو. د دوزخ د چارو موظفین به ووایي نو تاسې په خپله دعا وکړئ او د کافرانو دعا نه ده مګر په ګمراهۍ کې چې کومه ګټه ورته نشي رسولی. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. باور ولرئ چې موږ د خپلو پیغمبرانو او مؤمنانو مرسته ارومرو د دې دنیا په ژوند کې هم کوو او په هغه ورځ به هم وکړو چې کله شاهدان ولاړ وي، کله چې ظالمانو ته د هغو معذرت هیڅ ګټه ونه رسوي او پر هغوی لعنت ولویږي او د هغو په برخه ډیر بد استوګنځی یعنی دوزخ ورسیږي. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. خنو وګوره چې موسی ته موږ لارښوونه وکړه او بني اسرائیل مو د هغه کتاب وارثان وګرځول چې د عقل او پوهې لرونکو لپاره هدایت او نصیحت و. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. نو ای پیغمبره صبر وکړه، د الله وعده بر حق ده. د خپل ګناه لپاره بخښنه وغواړه او سهار او ماښام د خپل پروردګار له ثنا ستاینې سره د هغه پاکي بیانوه. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. حقیقت دا دی چې کوم کسان چې له کوم سند او حجت نه پرته چې هغو ته راغلي وي د الله په آیاتونو کې جګړې کوي، د هغو زړونه له کبره ډک شوي دي خو هغوی دغې لویۍ ته هیڅ چیرې رسېدی نشي. نو د الله پناه وغواړه، هغه هر څه ویني او اوري. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
د اسمانونو او ځمکې پیدا کول د انسانانو د پیدا کولو په پرتله په باوري ډول ډیر لوی کار دی خو زیاتره خلک نه پوهیږي. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. او داسې نشي کېدای چې ړوند او بینا یو شانته شي او ایماندار او صالح او بدکار برابر شي خو تاسې بیخي لږ متوجه کېږئ. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. په یقیني ډول د قیامت ساعت راتلونکی دی د هغه په راتلو کې هیڅ شک نشته مګر زیاتره خلک یې نه مني. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ستاسې رب وایي ما وبولئ زه به ستاسې دعاوې قبولې کړم. کوم کسان چې په غرور کولو سره زما له عبادت نه مخ اړوي هغوی به ارومرو ذلیل او خوار دوزخ ته ورننوځي. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هغه خو همدا الله دی چې ستاسې لپاره شپه پیدا کړه تر څو چې تاسې پکې استراحت وکړئ او ورځ یې ځلانده کړه. حقیقت دا دی چې الله پر خلکو لوی فضل کوونکی دی خو زیاتره خلک شکر نه باسي. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. هماغه الله چې ستاسې لپاره دغه څه کړي دي ستاسې پروردګار دی د هر شي خالق دی له هغه پرته هیڅ معبود نشته نو تاسې کوم لوري ته اړول کیږئ؟ كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. په همدې ډول هغه کسان اړول شوي دي چې د الله له آیاتونو نه انکار کوي. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هغه خو همدا الله دی چې ستاسې لپاره ځمکه آرام ځای وګرځوله او پاسې د آسمان ګنبده جوړه کړه. هغه ستاسې صورت جوړ کړ او ډیر ښکلی یې جوړ کړ. هغه تاسې ته د پاکو شیانو روزي درکړه. هماغه الله چې دغه کارونه دي ستاسې پروردګار دی د بې حسابه برکتونو څښتن دی. هغه د کائناتو پروردګار دی. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. همغه ژوندی دی له هغه پرته هیڅ معبود نشته. تاسې همغه وبولئ د هغه لپاره د خپل دین په خالص ګرځولو سره. ټول ثنا ستاینه الله د عالمیانو د پروردګار لپاره ده. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. ای پیغمبره دوی ته وایه چې زه خو د هغو هستیو له عبادت نه منع کړی شوی یم چې تاسې هغه له الله نه پرته بولئ.
زه دا کار څنګه کولای شم کله چې ماته زما د پروردګار لخوا روښانه نښانې راغلي دي ماته امر شوی دی چې زه د عالمیانو د پروردګار په وړاندې د تسلیم سر ښکته کړم هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون اما غدای چې هغه تاسې له خاورې نه پیدا کړی بیا له نطفې نه بیا د وینې له بوټۍ نه بیا هغه تاسې د ماشوم په بڼه راباسي بیا تاسې لویوي تر څو چې تاسې خپل پوره قوت ته ورسیږئ بیا مو نور پسې لویوي تر څو چې تاسې د زوړوالي سن ته ورسیږئ او له تاسې نه څوک لا د مخه بیرته غوښتل کیږي دا هر څه د دې لپاره کول کیږي تر څو چې تاسې خپل ټاکلي وخت ته ورسیږئ او کېدای شي چې له عقل نه کار واخلئ هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون دا هغه ذات دی چې ژوندي کوي او مړه کوي نو کله چې د یو څه فیصله وکړي نو ورته وایي شه نو وشي ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون تا هغه کسان ولیدل چې د الله په آیاتونو کې جګړې کوي کوم لوري ته هغوی ګرځول کیږي الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون دغه خلق چې دغه کتاب او ټول هغه کتابونه چې موږ له خپل پیغمبرانو سره لیږلي او دروغ ګڼي ډیر ژر به دوی ته معلومه شي کله چې توقونه او زنځیرونه د دوی په غاړو کې وي چې له هغو نه په رانیولو سره دوی د ایشېدلو اوبو خواته راښکودل شي او بیا بیرته د دوزخ اور ته ننویستل شي ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين بیا به ورڅخه پوښتنه وشي چې اوس چیرته دي له الله نه پرته نور خدایان چې تاسې هغوی شریکول دوی به ځواب ووایي ورک شول هغوی له موږ نه بلکې موږ له دې نه مخکې د هیڅ شي عبادت نه دی کړی په دې ډول به الله د کافرانو ګمراهي اثبات کړي ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون هغو ته به وویل شي چې ځکه ستاسې دغه عاقبت شو چې تاسې په ځمکه کې پر ناحق خوښ وئ او بیا مو پر هغه په غرور سره ټینګار کوو ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين اوس زی د دوزخ په دروازو ننوځئ تل تر تله هملته ستاسې استوګنه ده ډیر بد استوګن ځای دی د متکبرانو فاصبر إن وعد الله حق
فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. نو ای پیغمبره صبر وکړه د الله وعده بر حق ده. اوس که مونږ تا ته د دوی د هغو ناوړه نتیجو کومه برخه در وښیو چې له هغو نه مونږ دوی ویروو یا له هغې نه مخکې تا له دنیا نه بوزو د دوی بیرته راستنېدل خو همدا زموږ خواته دي. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. ای پیغمبره لتانه مخکې مونږ ډیر پیغمبران لیږلي دي چې له هغو نه د ځینو حالات مونږ تا ته ویلي دي او د ځینو مونږ نه دي درته ویلي. د هیڅ یو پیغمبر دا وس واک نه و چې د الله له اذن نه پرته په خپله یې کومه نښانه راوړې وای. بیا کله چې د الله حکم راغی نو د حق سره سمه فیصله وکړای شوه او په هغه وخت کې باطل پرستان په زیان کې وغورځېدل. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. همدا الله ستاسې لپاره دغه څاروي پیدا کړي دي تر څو چې تاسې له هغو نه پر ځینو سپاره شئ او د ځینو نورو غوښې وخورئ. ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. په هغو کې ستاسې لپاره نورې ډېرې ګټې هم شته. هغه دې ته هم په کار راځي چې ستاسې په زړونو کې چې چیرته د تلو اړتیا وي هلته تاسې پر هغو ورسېدی شئ. پر هغو هم او پر کشتیو هم تاسې سپرول کیږي. ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. الله تاسې ته خپلې دغه نښانې درښیي نو تاسې به د هغه له کومو نښانو څخه منکر شئ. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. نو آیا دوی په ځمکه کې ګرځېدلي نه دي چې دوی د هغو خلکو عاقبت لیدلی وای چې له دوی نه پخوا تیر شوي دي؟ له دوی نه په شمیر کې زیات وو، له دوی نه زیات قوي وو او په ځمکه کې له دوی نه زیات ځلنده آثار پریښي دي. څه ګټه چې هغوی کړې وه هغه د هغو په څه دردوا شوه. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. کله چې د هغو پیغمبرانو هغو ته له روښانه نښانو سره راغلل نو هغوی پر همغه علم وویاړېدل چې په خپله له هغو سره و او بیا په همغه شي کې راګیر شول چې هغوی ورپورې ملنډې وهلې. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. کله چې هغو زموږ عذاب ولیدو نو ویې ویل چې موږ په یوازیني خدای ایمان راوړ او موږ له ټولو هغو معبودانو څخه انکار کوو چې موږ هغوی شریکان ګڼل. فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده
وخسر هنالك الكافرون. وزمونږ د عذاب له لیدلو نه وروسته د هغو ایمان هغو ته هیڅ ګټه نشوه رسولی، ځکه چې همدغه د الله ټاکلې کړنلاره ده چې تل د هغه په بندګانو کې نافظه شوې ده، او په دې وخت کې کافران په زیان کې وغورځېدل. د حامیم السجده مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان یو 40مه سوره ده، په مکې معظمې کې را نازله شوې ده، 450 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. حامیم دا قرآن د ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکي خدای لخوا نازل کړای شوی دی. یو داسې کتاب چې د هغه آیاتونه په تفصیل سره بیان کړای شوي دي. د عربي ژبې قرآن د هغو خلکو لپاره چې علم لري زیری ورکوونکی او ویرونکی دی، خو له دغو خلکو نه زیاترو ترېنه مخ واړه او غوږ ورته نږدي. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. وای د کوم شي خواته چې ته مونږ ته بلنه راکوې د هغه لپاره زمونږ زړونه پردو پوښلي دي، زمونږ غوږونه کاڼه شوي دي، او زمونږ او ستا تر منځه یوه پرده حایله شوې ده. ته خپل کار کوه، مونږ به خپل کار کوو. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. ای پیغمبره دوی ته ووایه زه خو یو بشر یم ستاسې غوندې، ما ته د وحی په وسیله ښودله کیږي چې ستاسې خدای ایکي یو خدای دی. له دې امله تاسې مخامخ د همغه لوری غوره کړئ او له هغه نه بخښنه وغواړئ. د مشرکانو لپاره تباهي ده چې زکات نه ورکوي او له آخرت نه منکر دي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. پاتې شول هغه کسان چې هغوی ومانه او نیک عملونه یې وکړل، د هغو لپاره په یقیني ډول داسې اجر دی چې د هغه لړۍ هیڅکله پای ته رسیدونکې نه ده. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. ای پیغمبره دوی ته ووایه آیا تاسې په هغه خدای باندې کافر کیږئ او نور د هغه سیالان ګرځوئ چې هغه ځمکه په 2 ورځو کې پیدا کړه؟ مغه خود ټولو نړیوالو پروردگار دی. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في
4 أيام سواء للسائلين. هغه د ځمکې له منځته راوړلو نه وروسته پر هغې د پاسه غرونه خښ کړل او په هغې کې برکتونه واچول او په هغې کې د ټولو غوښتونکو لپاره د هر یو د غوښتنې او اړتیا سره سمه په صحیح اندازه خوراکي مواد برابر کړل. دغه ټولې چارې په 4 ورځو کې سرته ورسېدلې. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. بیا هغه د اسمان خواته متوجه شو چې په هغه وخت کې محض لوګی و. هغه اسمان او ځمکې ته وویل منځته راشئ که تاسې وغواړئ او که ونه غواړئ. دواړو وویل موږ رامنځته شو د فرمان منونکو په توګه. فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. هلنو هغه په 2 ورځو کې 7 آسمانونه پیدا کړل او په هر آسمان کې د هغه قانون وحی کړ او موږ د دنیا آسمان په ډیوو سره سنگار کړ او هغه مخ محفوظ کړ. دا هر څه دی برلاسي په ذات پلان دی. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. اوس که دوی مخ اړوي نو دوی ته ووایه چې زه تاسې له همغسې یو ناڅاپي رالویدونکي عذاب څخه ویروم لکه چې پر عادیانو او سمودیانو باندې نازل شوی. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. کله چې د خدای استازي هغو ته له وړاندې وروسته هرې خوانه راغلل او هغوی یې وپوهول چې له الله نه پرته د هیڅ چا بندګي مه کوئ نو هغوی وویل که زموږ پروردګار غوښتلی نو په رښتیا به یې لیږلې وي. له دې امله موږ هغه خبره نه منو چې د هغې لپاره لیږل شوي یاست. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. د عادیانو حال دا و چې هغوی په ځمکه کې په ناحقه تکبر وکړه. وی ویل له موږ نه زیات زورور څوک دي؟ هغوی دا فکر ونه کړ چې کوم خدای چې هغوی پیدا کړي دي هغه له دوی نه زیات زورور دی. هغوی زموږ له آیاتونو نه انکار کاوه. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. په پای کې موږ په 2 شومو ورځو کې پر هغو سخت طوفاني باد والوزو تر څو چې په هغو باندې د همدې دنیا په ژوند کې د ذلت او رسوایي د عذاب خوند وڅکو او د آخرت عذاب خو له دې نه هم زیات رسوا کوونکی دی. هلته به هیڅ څوک د هغو مرستندوی نه وي.
وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. پاتې شول سمودیان هغو ته موږ سمه لاره وړاندې کړه، خو هغوی د لارې لیدلو په ځای د ګمراهۍ ړوندتوب غوره کړ. په پای کې د هغو د کړو وړو له امله پر هغو باندې د ذلت عذاب راوغورځېده او موږ هغه خلک وژغورل چې ایمان یې راوړی او له ګمراهۍ او بدعملۍ نه یې ډډه کوله. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. او لږ هغه ورځ در په زړه کړه چې کله د الله دغه دښمنان دوزخ ته د تلو لپاره حاضر کړي راوستل شي. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. د هغو مخکینی به د وروستنیو تر راتلو پورې ایثار کړی شي. بیا کله چې ټول هلته ورشي نو د هغو غوږونه او د هغو سترګې او د هغو د جسم په ستوکي به پر هغو شاهدي ووایي چې هغوی په دنیا کې څه کول. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. هغوی به د خپل جسم په ستوکو ته ووایي تاسې زموږ پر خلاف ولې شاهدي وویله؟ هغوی به ځواب ورکړي موږ همغه خدای غږولی چې هغه هر شی غږولی دی. همغه تاسې لومړی ځل پیدا کړي وي او اوس د همغه لوري ته تاسې بیرته راګرځول کیږي. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. تاسې چې کله په دنیا کې په پټه جرمونه کول نو له تاسې سره دا فکر نه و چې یو وخت به ستاسې خپل غوږونه او ستاسې سترګې او ستاسې د جسم په ستوکي پر تاسې شاهدي ووایي، بلکې تاسې خو لا دا ګڼله چې ستاسې له زیاتره عملونو څخه خدای هم خبر نه دی. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ستاسې همدغه ګمان چې تاسې په خپل پروردګار باندې کړی و تاسې غرق کړی او د همغه له امله تاسې زیانمن شوئ. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. په دې حالت کې که هغوی صبر وکړي او که یې ونه کړي اور به د هغو استوګنځی وي او که د بیرته ستنېدو فرصت وغواړي نو هیڅ فرصت به هغو ته ورنه کړل شي. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. مونږ پر هغو باندې داسې ملګري مسلط کړي وو چې هغو ته د دوی ناوړه کړه په تیرو وختونو او راتلونکي کې هر څه ښایسته کړي وو.
په پای کې پر هغو باندې هم د عذاب همغه فیصله تطبیق شو چې له هغو څخه د مخکې تیر شو پیریانو او انسانانو په ډلو باندې تطبیق شوی په یقیني ډول هغوی زیانکاران. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. او داغه د حق منکران وایي دغه قرآن هیڅ کله ما اوري او کله چې واورول شي نو په دې کې خلل واچوي ښایي چې په دې توګه هغه څوک وانه اوري او تاسې برلاسي شي. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. په دغو کافرانو به موږ د سخت عذاب خوند وڅکو او دوی ته به د هغو خورا ډیرو ناوړه حرکتونو چې دوی کوي بشپړه بدله ورکړو. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. هغه دوزخ دی چې د الله دښمنانو ته به په بدله کې ورکړل شي په همغه کې به تل تر تله د دوی کور وي. دا د دې جرم سزا چې هغوی زموږ د آیاتونو څخه انکار وکړ. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. هلته به دغه کافران ووایي چې ای زموږ پروردګاره لږ موږ ته هغه پیریان او انسانان راوښیه چې هغوی موږ ګمراه کړي وو موږ به هغوی تر پښو لاندې پامال کړو تر څو چې هغوی خورا ذلیل او خوار شي. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. کوم خلکو چې وویل الله زموږ پروردګار دی او بیا هغوی په دې باندې ثابت قدم پاتې شول په یقیني ډول پر هغو باندې فرښتې نازلیږي او هغو ته وایي چې مو ویریږئ مه غم کوئ او خوښ اوسئ د هغه جنت په زیري سره چې له تاسې سره د هغه وعده کړی شوې ده. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. مونږ د دې دنیا په ژوند کې هم ستاسې ملګري او په آخرت کې هم هلته چې تاسې هر څه وغواړئ در به کړل شي او هر شی چې تاسې د هغه هیله وکړئ هغه به ستاسې وي. دا دي د میلمستیا وسایل د هغه ذات لخوا چې بخښونکی او خورا مهربان دی. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. او د هغه چا له خبرې نه به ښه خبره د بل چا وي چې هغه د الله خواته بلنه ورکړه او نیک عمل یې وکړه ویې ویل چې زه مسلمان یم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.
او ای پیغمبره نیکی او بدی او شانته نه ده تاسې د بدۍ مخنیوی په هغه نیکۍ سره وکړئ چې هغه ډیره ښه وي تاسې به وګورئ چې له تاسې سره چې د چا دښمني لوېدلې وه هغه مو صمیمي دوست ګرځېدلی دی وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم دغه صفت نه په برخه کیږي مګر هغو خلکو ته چې صبر کوي او دغه مقام نه په برخه کیږي مګر هغو خلکو ته چې له ښه خلق څخه د غټې برخې خاوندان دي وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ او که ته د شیطان لخوا کوم لمسون محسوس کړي نو د الله پناه وغواړه هغه هر څه اوري او پوهیږي ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون دغه شپه ورځ لمر او سپوږمۍ د الله له نښانو څخه دي لمر او سپوږمۍ ته سجده مه کوئ بلکې هغه خدای ته سجده وکړئ چې دا یې پیدا کړي دي که په رښتیا سره تاسې د هغه عبادت کوونکي فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون خو که دوی په غرور کولو سره پر خپله خبره ټینګار وکړي نو باک یې نشته کومې پرښتې چې ستا پروردګار ته مقربې دي هغوی شپه او ورځ د هغه تسبیح کوي او هیڅکله نه ستړي کیږي ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير او د الله له نښانو څخه یوه دا ده چې ته ګورې چې ځمکه وچه کلکه ویده پرته ده بیا څنګه چې موږ پر هغې باندې اوبه ورولې په ناڅاپي ډول هغه برکیږي وده کوي او غوړیږي په یقیني ډول کوم خدای چې دغه مړه لویدلې ځمکه ژوندی کوي هغه د مړو ژوندی کوونکی هم دی په باوري ډول هغه په هر څه باندې قدرت لري إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير کوم کسان چې زموږ په آیاتونو کې کوږوالی یا بدلون راولي هغوی له موږ نه پټ نه دي په خپله فکر وکړئ چې آیا هغه څوک ډیر ښه دی چې په اور کې غورځېدونکی دی او که هغه څوک چې د قیامت په ورځ به د امن په حالت کې حاضر وي کوي څه چې غواړئ الله ستاسې ټول حرکتونه ویني إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد دا هغه کسان دي کله چې د نصیحت کلام ورته راغی نو د هغه له منلو نه انکار وکړ
خو حقیقت دا دی چې دا یو پیاوړی کتاب دی باطل نه مخامخ پرې راتلی شي نه د شا لخوا دا د یو حکمت د څښتن ستایل شوي ذات نازل کړی شوی وحی ده ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ای پیغمبره تا ته چې څه ویل کیږي په هغه کې هیڅ شی داسې نشته چې له تا نه پخوا تیرو شو پیغمبرانو ته نه وي ویل شوي بېشکه ستا پروردګار ډیر بخښونکی دی او د دې ترڅنګ د لویې دردناکې سزا ورکوونکی هم دی ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد که مونږ دا د عجمي قرآن په بڼه لیږلی وای نو دوی به ویلي وو ولې د ده آیاتونه په تفصیل سره بیان نه کړای شول څه عجیبه خبره ده چې کلام عجمي دی او مخاطب عربي دوی ته ووایه دغه قرآن د ایمان راوړونکو لپاره هدایت او شفا ده خو کوم کسان چې ایمان نه راوړي د هغو لپاره دا د غوږونو پلته او د سترګو پټۍ ده د هغو حال خو داسې دی لکه چې هغو ته له لرې نه نارې وهل کیږي ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب له دې نه مخکې موږ موسی ته کتاب ورکړی و او د هغه په برخه کې هم همدغه اختلاف شوی و که ستا پروردګار لا د مخه یوه خبره فیصله کړې نه وای نو د دغو اختلاف کوونکو په منځ کې به فیصله کړای شوې وه او حقیقت دا دی چې دوی د هغه له پلوه په سخت تشویشناک شک کې غورځېدلي دي من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد څوک چې ښه عمل وکړي د خپل ځان لپاره به ښه وکړي څوک چې بدي وکړي د هغې وبال به پر همغه باندې وي او ستا پروردګار د خپلو بندګانو په حق کې ظالم نه دی